أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد. عنوان ده قرآن کریم او ساینس د مور په رحم کې د ماشوم جوړېدل. په دې باره کې چې ماشوم د مور په رحم کې څنګه جوړېږي، اول د پخوانیو زمانو نه د 20مې پېړۍ پورې د مخکینیو ساینسدانانو نظریات یا تیوریز ګورو، او بیا د قرآن او ماډرن ساینس معلومات ګورو. ارسطو ویلي چې په رحم کې ماشوم د ښځو د میاشتنۍ مریضۍ په واسطه د جوړ شوي تخم یا سیټ او د ټینګې وینې نه جوړیږي. یونانیانو او اروپایانو ویلي چې په رحم کې ماشوم د میاشتنۍ مریضۍ د وینې نه جوړیږي. په 18مه پېړۍ کې چې مایکروسکوپ کشف یا ډسکور شو، د ساینسدانانو نظر یا تیوري هم د سپرم او اوم یا د پلار او د مور د نطفو په پیژندلو سره بدله شوه. نوې تیوري دا وه چې یو وړوکی مکمل جوړ شوی انسان د پلار په نطفه یا سپرم کې موجود وي. خو څه وخت وروسته چې معلومه شوه چې اوم یا د مور هګۍ د سپرم نه غټه ده، نو دا تیوري هم بدله شوه. بیا یې ویلې چې نه، یو وړوکی مکمل جوړ شوی انسان د مور په هګۍ یا اوم کې موجود وي، چې همدا وړوکی انسان غټیږي او په یو مکمل انسان بدلیږي. په 18مه پېړۍ کې خبره دې ته ورسېده چې د ماشوم په جوړېدو کې سپرم او اوم یا د پلار او مور نطفې دواړه برخه اخلي. بالاخره په 1940 یعنې 20مه پېړۍ کې د ماډرن امبریالوژي یا د مور په رحم کې د ماشوم د جوړېدو علم منځته راغی، چې ساینسي تحقیق ثابته کړه چې د ماشوم د جوړېدو دپاره د پلار نطفه یا سپرم د مور رحم ته څڅول کېږي او په رحم کې د مور د نطفې یعنې اوم یا هګۍ سره یو ځای کېږي، دننه ورننوځي او د هګۍ په مرکز یعنې هسته یا نیوکلیس کې د مور او پلار ارثي خاصیتونه یعنې کروموزومونه سره یو ځای کېږي او القا شوې هګۍ یا زیګوټ جوړیږي. بیا زیګوټ د رحم په دیوال کې لکه د یو تخم یا سیډ په شان ننوځي او وروسته د څو مرحلو یا سټیجز د تیریدو څخه د مکمل ماشوم په شکل دنیا ته راځي. راځو اوس 1400 کاله پخوا په دې باره کې د قرآن کریم معلومات ګورو. هیله کوم چې ښه په غور او توجه سره یې واورئ. قرآن کریم د انسان په باره کې د سورة الانسان په اول نمبر آیات کې فرمایي: هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. په انسان د زمانې داسې وخت هم تیر شوی دی
چې هغه کوم د یادولو وړ شی نه و، یعنې هیڅ نوم او نشان نه و. کله چې یو نوی انسان دنیا ته راځي، نو اول هغه مواد یعنې عناصر یا الیمنٹ چې د انسان یعنې نوي ماشوم د جوړېدلو دپاره ضرور او پکار دي، د هغه د مور او پلار وجود ته داخلیږي. باید ووایو چې نوموړي مواد په خټه یعنې خاوره او اوبو کې موجود دي، چې د خاورې نه سبزیجاتو، وښو او میوو ته ځي، او د وښو نه حیواناتو، او د حیواناتو، سبزیجاتو او میوو نه انسان ته ځي. سورة المؤمنین په 12 نمبر آیات کې فرمایي: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، او بېشکه مونږ انسان د خټې د جوهر نه جوړ کړ. یعنی الله تعالی د انسان د تخلیق او پیدا کېدو ابتدا د خټې د جوهر یا کیمیاوي اجزاو نه وفرمایله. لکه مخکې چې مونږ وویلې چې د خټې کیمیاوي اجزا لکه منرالونه، اوسپنه، مالګه او کیمیاوي عناصر یا الیمنٹ لکه کلسیم، سودیم، فاسفور، سیلیکان، پوتاشیم، ایودین، مګنیشیم، زنک او داسې نور وښو، میوو او سبزیجاتو ته ځي، او د وښو نه حیواناتو ته ځي، او د حیواناتو، سبزیجاتو او میوو نه انسانانو ته ځي، او په انسانانو یا مور او پلار کې د ډیرو محفوظو کارخانو په واسطه ترېنه د انسان نطفه یعنی سپرم او اوم یا د مور او پلار نطفه جوړیږي، چې دا د نطفو د جوړولو کارخانې په مورګانو کې د رحم ښي او چپ خواته موقعیت لري، چې تخمدان یا اووري ورته وایي، او په پلرونو کې د نطفې د جوړولو کارخانې یا تناسلي سیستم د خېټې نه د باندې موقعیت لري. قرآن کریم په سورة المؤمنین کې فرمایي: ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین، او بیا مونږ هغه په یو محفوظ ځای کې په نطفه تبدیل کړل. اوس د نطفې نه علقه څنګه جوړیږي؟ بخښنه غواړم، د نزاکت او ادب د مراعاتولو په وجه نشم کولی چې بعضې نومونه مستقیما واخلم. په هر ترتیب کله چې پلار وغواړي چې مور ته نطفه یا سپرم ورکړي، نو کارخانه یعنی ټسټس جوړو شوو نطفو ته د خارجېدو اجازه ورکوي، او په رحم کې د څڅېدو نه وروسته د مور د نطفې یعنی اوم یا هګۍ سره یوځای او بالاخره دننه ورننوځي. نو کله چې د پلار نطفه یا سپرم د مور نطفې یا هګۍ ته ورننوځي، نو د پلار او مور میراثي خاصیتونه یعنی کروموزومونه سره شریکوي، یا په بل عبارت یو سنگل ډي ان اے د پلار د خوانه او یو سنگل ډي ان اے د مور د خوانه سره یوځای کیږي، یا په بل عبارت نیم ډي ان اے د پلار د خوانه او نیم ډي ان اے د مور د خوانه سره یوځای کیږي، او یو ډبل یا یو پوره ډي ان اے جوړوي، چې د هر څه نه اول په نوموړي ډي ان اے کې
د مرګ د وخته پورې دنیا ته د راتلونکي انسان د جوړېدو مکمله نقشه جوړیږي. یعنی په نوي ډي ان اے کې یو مکمل انسان ډیزاین او پروګرام کیږي چې د همدې پروګرام مطابق لحظه په لحظه انسان جوړیږي او بدلونونه پې راځي. مثلا قد به څنګه وي، د سترګو رنګ، ویښتان، لاسونه، پوزه، خوله، کم مرضونه به په کم وخت کې پې راځي، عادتونه به څنګه وي، استعداد او ذهني حالت به څنګه وي، او داسې نور ډیر زیات چې ذکر کول دلته ناممکن دي. دغه د نوي ډي ان اے جوړېدل او پکې د مرګ د وخت پورې دنیا ته د راتلونکي انسان پروګرامول او د همدې پروګرام مطابق د انسان چلیدل قرآن کریم دې ته تقدیر وایي. د عبسه د سورت په 19 نمبر آیات کې فرمایي من نطفة خلقه فقدره، د نطفې نه الله انسان پیدا کړو بیا یې د هغه تقدیر وټاکه. او ماډرن ساینس ورته جینیټیک پروګرامینګ وایي. او د دې دواړو نطفو یا ګامیټو یا سپرم او د یو ځای کېدو نه چې کومه مخلوطه یا ګډه نطفه جوړیږي قرآن کریم دې ته نطفة امشاج وایي او ماډرن ساینس ورته زیګوټ وایي. سورة الانسان په 2 نمبر آیات کې فرمایي انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، بېشکه مونږ انسان د مخلوطې یا ګډې شوې نطفې نه پیدا کړو. سورة الزمر په 6 نمبر آیات کې فرمایي یخلقکم فی بطون امهاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3، الله ستاسو د مورګانو په خېټو کې په یوه د بلې پسې مرحلو یا سټیجز کې په 3 تیارو پردو کې جوړوي. اوس ساینس وایي چې اوله تیاره د ګیډې د دیوال تیاره ده، دویمه تیاره د رحم د دیوال تیاره ده، او دریمه تیاره د هغې خلطې د دیوال تیاره ده په کومه کې چې ماشوم د رحم په داخل کې پروت دی. او د مرحلو یا سټیج په باره کې به لږ وروسته انشاءالله په تفصیل سره خبرې وکړو. که دا مخکینی معلومات په لنډ ډول تکرار کړو داسې به وي چې د مور او پلار نطفې یا سپرم او سره یو ځای کیږي او نطفة امشاج یا زیګوټ جوړوي. او په نطفة امشاج یا زیګوټ کې د ټولو نه اول تقدیر یا جینیټیک پروګرامینګ جوړیږي او بیا د همدې تقدیر او پروګرام مطابق د دې نطفة امشاج یا زیګوټ څخه د مور په رحم کې په څو مرحلو یا سټیج کې انسان جوړیږي. سورة المؤمنین په 14 نمبر آیات کې د دې مرحلو په باره کې فرمایي ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر
فتبارك الله احسن الخالقین. بیا مونږ د نطفې نه علقه جوړه کړه، بیا مونږ د علقې نه د غوښو یوه بوټۍ جوړه کړه، بیا مونږ د غوښو د بوټۍ نه هډوکي جوړ کړل، بیا مونږ هډوکو ته غوښه ور واغوستله، بیا مو هغه یو بل مخلوق جوړ کو، یعنی انسان. نو الله ډیر زیات برکتناک او د ټولو پیدا کوونکو ښه پیدا کوونکی دی. لکه چې لږ مخکې مو وویلې نطفة الامشاج یا زیګوت چې په حقیقت کې د انسان تخم یا سیډ دی، د جوړ شوي تقدیر یا جینیټیک پروګرام مطابق نمو کوي، بالاخره د رحم دیوال ته ځان رسوي او په دیوال کې داسې ځان ښخوي لکه تخم یا سیډ چې په خاوره کې ښخیږي، او د رحم په دیوال کې داسې راشین کیږي لکه نبات چې په خاوره کې راشین کیږي. نو د رحم خواته نمو کوي او غټیږي. په ابتدایي مرحله کې چې کوم شکل جوړیږي قرآن کریم ورته علقه وایي. یعنی که دا خبره لږ واضحه کړو، د نطفې نه علقه داسې جوړیږي چې د پلار نطفه یا سپرم د مور رحم ته څڅول کیږي. وانه خلق الزوجین الذکر والانثى من نطفة اذا تمنى، او رحم ته د څڅولو نه وروسته نوموړې نطفه د مور هګۍ یا ام ته ځان رسوي او نطفة امشاج یا زیګوت جوړوي، او د نطفة امشاج یا زیګوت نه علقه جوړیږي. د علقه یوه معنا دا ده لکه یو شی چې د بل شي پورې نښتی او ځوړند وي. اوس ساینسي تحقیقاتو هم معلومه کړه چې علقه د رحم د دیوال پورې نښتې او راځوړنده وي. بله معنا یې لیچ یا ژوره ده. دا داسې وړوکی چینجی غوندې یو شی دی، په پوستکي خوله لګوي او وینه څکي. پروفیسر کیثمور د لیچ او علقه عکسونه سره مقایسه کړل، بالکل سره یو قسم وو. ډیره دلچسپه او جالبه دا ده چې پروفیسر مور د اناټومي په کتاب کې دا خبره د قرآن نه لیکلې ده چې امبریو یا جنین په یوه مرحله یا سټیج کې د لیچ په شان شکل لري. د علقه دریمه معنا ټینګه غوندې وینه یا د وینې برغنډ ده. څرنګه چې د علقه په مرحله کې د وینې د دوراني سیستم کار مکمل نه دی، یعنی د رحم د دیوال نه وینه څکي خو په مکمل ډول بیرته نه وباسي، نو د وینې د جمع کېدو په وجه داسې ښکاري لکه د ټینګې وینې ټوټه یا د وینې برغنډ. نو الحمدلله درې واړه معناګانې صحیح دي. فخلقنا العلقة مضغة، بیا مو د علقې نه مضغه یا د غوښې یوه ټوټه جوړه کړه. مضغه داسې شي ته وایي لکه جاولو باندې چې غاښونه زور شي او د غاښو نښې پکې معلومیږي. ساینسي تحقیق هم تایید کړي چې په دې مرحله یا سټیج کې جنین بالکل داسې ښکاري لکه په جاوله چې د غاښونو چاپونه یا نښې وي.
که د مدغه په مرحله کې په جنین یا امبریو باندې شق وشي یعنی غوسه شي وبګورو چې بعضې داخلي اعضای پوره جوړې شوي دي او بعضې پوره نه دي جوړې شوي. پروفیسر جانسن وایي چې د دې مرحلې یا سټیج کومه تشریح چې قرآن کړې ده د دې نه نوره بهتره او ښه تشریح د دې دپاره نشته. سورة الحج 5 نمبر آیات کې فرمایي یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب. الله فرمایي چې ای انسانانو که چیرته تاسو په شک کې یې د بیا راژوندي کېدو نه یعنی د مرګ نه وروسته د بیا راژوندي کېدو په باره کې که په شک کې یې فإنا خلقناکم نو بېشکه موږ تاسو پیدا کړي یې من تراب د خاورو نه ثم من نطفة بیا د نطفې نه ثم من علقة او بیا د علقې نه ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم بیا د غوښې د ټوټې نه چې یو څه مکمله جوړه شوې ده او یو څه مکمله جوړه نه ده یعنی بعضې اعضای مکمل جوړ شوي دي او بعضې اعضای مکمل نه دي جوړ شوي. یوه بله مهمه خبره دا ده چې د مدغه په مرحله کې جنین یا امبریو یا د ماشوم ډیر وړوکی شکل د 6 هفتو پورې دوام کوي چې 42 ورځې کیږي چې په دې موده کې یعنی د حمل د اولې ورځې نه د 42 ورځو او شپو پورې جنین یا امبریو نه معلومیږي چې د انسان ده او که د بل کوم حیوان ده. خو د 42 شپو او ورځو نه وروسته د 1 هفتې په شروع کې د عظام مرحله یا سټیج او د هډوکو جوړېدل شروع کیږي او جنین یا امبریو د انسان شکل اختیاروي او د نورو حیواناتو نه یې فرق کیږي. په صحیح مسلم کتاب القدر کې د حذیفه رضی الله تعالی عنه نه حدیث شریف روایت دی. کله چې د حمل د اولې ورځې نه 42 شپې تیرې شي الله یوه فرشته لیږي چې د مور په رحم کې جنین یا امبریو ته د انسان شکل او صورت جوړ کړي. غور وکئ چې دا دومره ساینټیفیک او مایکروسکوپیک معلومات 1400 کاله مخکې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د پاره څنګه ممکنو چې په قرآن کریم کې د خپل ځان ولیکي په داسې حال کې چې لیک او لوست هم نه و کړی او نه په هغې وخت کې یو عادي مایکروسکوپ هم و. نه هیڅکله هم د یو انسان د پاره دا ممکنه نه وه چې په هغې وخت کې دې داسې معلومات ورکړي. نو بېشکه چې قرآن د الله تعالی کتاب او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د الله رښتینی نبی او رسول دی. که په تشریح کې مې څه کمی وي او نه یې پوه شوي نو په کامنټ کې راته ولیکئ. انشاءالله چې د خپل وسې مطابق به کوشش وکم چې جواب درکم. وما علینا الا البلاغ وصلی الله تعالی
على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.